د خور مینه چې ده هغه د رښتیاو ده، هغه بغیر د لالچه ده. ګورې یوه خور په کور کې در په دره اوسیږي، ورونو ته نه وایي چې زما حق راکوي، پروا نه لري، وایي تی دې اباد یاست، تی دې ښه دې، ما مه ښوروه. څومره لویه قرباني ورکوي، ورور یې نه ورکوي، زوی یې نه ورکوي. امام غزالي صاحب فرمایي وایي دا زوی د 7 کالو پورې ستا دپاره ګل دی، بس بویه وایه سات ورسره تېروه، ستا په غېږ کې در سره دی. بیا چې کله مطلب دی ځوان سلو، چې ځوان سو نو بیا به یا ستا شریک یا ستا دشمن دی. که د کاروبار چابیانې وده ته په لاس ورکړې دا ستا شریک، او که دې نه کې ور دا ستا دشمن. یوه خور ده هوای پروا نه لري، زما ورور دی، دی دې وخوري زه نه خورم، دی دې اباد دی زه دې برباد یم، دی دې شاد دی زه دې مطلب تباه یم برباد یم. دا د خور مینه د رښتیاو ده، د رښتیاو. الله دې موږ د خوندو د حق خلاص کړي. الله پاک دې د هر چا خور آباد او شاده لري. الله پاک دې د هر چا خور په خندا لري، ښه ژوند دې الله پاک و هرې خور ته ورنصیب کړي. نو خبره چې د هغه د ورورګلوي م درته وکړه چې مشر ورور چې د هغه په مرتبه کې د بابا دی، او نو خبره دا هم ورسره شته چې کشر ورور په مرتبه کې بیا د اولاد دی، شفقت ورباندې کوو. دا خبره ختمه.